چې قیامت څه وخت کې برپا شي نو دغه وخت کې به دجال د قتل د پاره عیسی علیه السلام را کوش او په دغه وخت کې به امام مهدی سے پیدا کی علما وایي چې د منځ وخت څه وخت کې راشي نو امام مهدی سے به عیسی علیہ السلام ته وایي چې ته مخکې امامت وکړه نو عیسی علیہ السلام به د مخکې امامت نه انکار وکړي او امام مهدی ته به وایي چې زه د هغه شریعت پیغمبر ما چې هغه اوس منسوخ شوی او ته د هغه شریعت امام چې کوم فی الحال رایج دی چې هغه شریعت محمدی دی صلی الله علیه وسلم. عزیزانو دا ټوله مسله چې څه وخت کې طے شي نو دغه وخت کې به حساب کتاب کیږي په شام کې دا الله تعالی د حساب پای تخت چې کوم دی هغه به په شام کې لګېدلی او دا ټوله دنیا د هر ګوټ نه به شام ته را روانه په دغه وخت کې به هر شی خپل دفاعین بهر کوي که تاسو وګورئ قرآن کې راځي اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها واخرجت الارض اثقالها دا ځمکه چې دا بخپل دفاعین ټول بهر راوغورځي او ځان به صفا کی زمکه کې چې صد دفاعین دي دا څومره بنی آدم چې پکې خښ شوي دي یا نور هر اشیاء چې پکې ده دا به ټول بار راوغورځي روایاتو کې راځي چې څه وخت کې د دې ځمکې نه خلق بار راوځي نو دا به په مختلف شکلونو کې یو ډله به د قبرونو نه داسې راوځي چې لاسونه او خپې به نه او صرف دا تنه به وي او د غونډاري غوندې برغړي او شام ته به رواني ملائکې به آواز وکړي چې یا رب دا څوک خلق وای بدا هغه خلق دی چې په دې لاسې چرې سم کار نه و کړی او په دې خپو چرته سم ځای ته نه وتلی نو دا قسمه خلق چې دي دا به د قبرونو نه په دې حالت کې راپاسي اوس خپلو لاسونو او خپلو خپو ته کتل پکار دی چې اسې نه چې دغه ډله کې مونږ نشو چرته زمونږ لاسونه چرې حلال نه کوي او زمونږ خپې چرته سم کار پسې نه ځي ټوله ورځ زمونږ خپې چرته رواني او ټوله ورځ زمونږ لاسونه څه کار کوي دغه هر سړی خپل ګریوان کې وګورئ او ځان سره محاسبه وکړئ چې خپې کم طرف ته ځي او لاسونه کم طرف بل ډله برا پاسی چې داغي په دې خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به د خولې نه بار روزي یا الله دا څوک دي و بداغه خلق دی چې په دې خولای چرته حلال نه خوړلی او دې خېټه ته حلال نه وتلی
د شپه او ورځ خوراک په دې خلا او په دې خېټه کې حرام. نو دا ډله به د قبر نه چې راپاسي نو خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به د خولې نه بار. نن وګوره هر سړی آرام خور په دې ملک کې تاسو کا نظر اوس غلا وای نو الال خواره به درته هغه خلق هم ښکاره نشي. هغه خلق چا 15 زره تسبیح ور سره او په خلوتونو کې ناست. زکه دا غوی خوراکم چې ده زمون ګټه ده نو مون خو یو مردار خواره. د شرابو تجارت مون کو اغوی لاغه پیسې په شکرانه کې ورکو. د هیروین او د پودرو تجارت مونږه کو اغوی لاغه پیسې په نظرانه کې ورکو. غلا او ډاکه مونږه کو اغوی لاغه پیسې په زکات کې او په شکرانه کې ورکو. نو حلال خواره هغه خلق هم نه دي. په جمعتونو کې چې کوم حضرات ناس دي د دې خلقو خوراکم ستاسو ګټه ده. نو ځان ته وګورئ ستاسو ګټه د دوی خوراک ده او ستاسو ګټه یقیني حرامه ده. نو لا محاله دا هم غریبان حرام خوار. زدا تپوس کولې شم چې لکه استاد کوره وظیفه رااله دا د پس غټلې دا د کم ځای نه راوړې استاد کوره ترکاری رااله دا د کم ځای نه پخ کړې زدا تپوس کولې. نو عرض مې دا عزیزانو چې مونږ به د هغه ډلې نه یو چې د قیامت پر ورځ مکه مونږه بار را غورځي نو زمونږ په خېټه کې به اور بلیږي او لمبې بم د خولې نه وځي. بله ډله به راپاسي چې هغه به د خنزیر په شکل کې وي. خنزیران به خخکړي به بنی آدم وي او راپا بسی د خنزیر په شکل کې. یا الله داسو و بدا هغه خلق ده چې د دنیا د کار د پاره به منځ نه کول. د دنیا په کار کې به شپه ورځ نه نوته او د منځ ټیم به چراغه نو منځ به نه کولو. نو چې کم خلق د دنیا پر روزگار کې منځ قضا کوي دا خلق به په قیامت کې د خنزیر په شکل کې د قبر نه راپاسي. نظر اوس غلوي په دې ټول ملک نظر واچوي چې د دې قماش خلق به څومره راپاسي د قبرونو نه چا به د خنزیر په شکل. الله دې امان راکړي. بل ډله برا پاسي چې دا شونډې به په دې سینه پرتی وي او دا جبه به په دې ګوډو لګي او دا غاخونه به د غوی د خکرونو نه زیات لوی وي. په داسې خبيث او داسې مردار شکل کې به د قبر نه بل ډله راپاسي. یا الله دا څوک دي؟ و بدا هغه خلق دی چې په دې خوله به دوه مسلمانان جنگول، په دې خوله د چرته د سړی توپ خبره نه وکړي،
بل به کوه په دې خوله کنستو، دو به په جنگول، دو به په جنگ کړه، د به تماشا کوله. نو دې خوله ټوله زندګۍ کې د شیطان ډیوټي کړې ده. نو دا دې داسې په پلیت شکل کې ځکه د قبر نه راپاس. بیا نظر اوس غلوای تاسو چې زمون خوله ټوله ورځ څه کارونه کوي. دو جنگول خو زمونږ د ګس لاس کار دی. دا زمونږ ډیوټي ده. نو دا قسمه خلق بم په قیامت کې د قبر نه راپاسي. عزیزانو یو بل ډله به راپاسي چې د هغې ډلې مخې ته به بورډ لګېدلی، بورډ به لګېدلی او په بورډ د پاسه به لیکلي وي چې دا د زناکارو ډله ده. نو کتبه به مخې ته یې لکه دا جلوس کې چې وګورئ تاسو دا کتبې رئیس هغه ورځ دلته یو جلوس تېرېدو د ترکاڼانو جلوس رئیس دی. هلکه څه چل دی؟ انکم ټیکس را باندې لګېدلی، لوی کتبې مطبعې لیکلې. مال جلوس چاته وباسئ؟ تاسو خو د خپله لاسه داسې حکومت جوړ کړی دی. چا د بجای رونه دي، د بجای او ښځه وه، نو هغې به هر کار وران کول، هر کار به یې وران او نامه بجای وه. نو چا مالکه ته ډېره تنګه شوه، نو هر وخت به یې ورته فټیمون حالت، فټیمون حالت، فټیمون حالت. آخر کې ورته ویل په فټیمو د بجای څه شي چې سوی پوزه په دا بیخ کې پرې کړی نشي. په فټیمون حالت بجای نه شرمیږي، سو پورې دی چې په بیخ کې ته پوزه نه یې پرې کړي. نو تاسو د خپله لاسه د بجای حکومت جوړ کړی دی. د بجای په حکومت کې جلوس خو جلوس دی چې په توده طبقې خو کېنئ پرتګیستلي او دا سنبه هم داسې چس ناري کړي، هم به هم ستاسو په خبره څوک غور ونه کړي. وایه لګیا اوسه چاته وایې؟ دا د بجای رونه که ووایه ورته څو جمعې وشوې چې تاسو دې جومات ته راځئ او اوبه پکې نه وي؟ څو جمعې وشوې؟ اندازه وکړئ د بجلیګر مولا په جومات کې 3 جمعې وشوې چې اوبه نه وي، خلق بیا اودسه منځونه کوي چې بجلیګر مولا لګه خلم لري، جبم لري، شورم اچولی شي. نو چې د ما جماعت سره دا حال دی، نو په دې پاکستان کې د اسلام هم خدای مل شي چې اسلام سره به څه حال کړي. اسلام څه کوي؟ د ښځو هم خدای مل شه، د ښځو د لوڼو هم خدای مل شه. که په رڼا ورځ ستاسو لوڼو په بل لاس وانه چولو او درته یې ونه وی چې پلاره کړه تو نه کې زمونږ باچهي ده، نو دا ګیره به درته بیا په متیازو کلو. لوڼې به راټینګې نه کوي، لوڼې دا زړې ښځې دي، دا به درته وایي چې ځه چیچړه
طلاق می کړې دا زړې زړې ستاسو دا تاسو کړی دي اوس خپل ځان چې په خپله په چاقو وهې نو زخم په خپله سټا او د ځان علاج په خپله کوه نن کم قهر او عذاب چې ستا په ملک نازل دی د زړه بې اطمیناني د زړه بې چیني الله دې امان راکړي دا ستا ملک دی ملک وبوړي د کمیټه ایس ډي او ورته ناراضي او ورسیر ورته ناراضي ملک وبوړي دا نن 3 جمعې وشوې دې بالا ماڼۍ ته د دې میر کار نو چې راغلی وی چې دلته اوبه ولې نشته د ده کار نو ایس ډي اوګان راغلی وی انجینیران راغلی وی چې اوبه نشته د دې متبادل بل څه بندوبست پکار دی پرون میں یو انجینئر ته ټلیفون کوم الا لنډه پروډم کندې کنستی دي ویلی جی میټیریل نشته میټیریل پیژنئ ا د سیمټو یو دوه تختې نشته چې لاندې پاسوري کیږي او کنده ټپه تختې نشته نو ډېرې ښې دي ما نورې کندې پکې وکړئ چې ټانګه کې تېرېږي او خړچ شي دا پل مات شي مونږ څه کار دی مونږ وایو اشنا له پند ورکا او چې پند نه وي د شګې پنډ ور په سر که چې ورمېږي مات شي اشنا له پند ورکا او چې پند نه وي د شګې پنډ ور په سر یو سړی کار نه کوي یو سړی چواړیان دي چواړي ته ووایه چې دا نالی وایه که دروغه ته ووایه هلکه د علاقه وایه که ماشکی ته ووایه که د کمیټای په لیست باندې 2000 کسان تنخواه اخلي 2000 او په موقع باندې کار کولو والا 1500 کسان 1500 د 1500 کسانو تنخواه د وړوکی سلیمان نه تر لوی سلیمان پورې ټوله تقسیمیږي بیا دا په ټیوبیلونو باندې چې کوم اپریټران لګولی دي دا د کونسلرانو پر کټیان دي دا ممبران نه دي کونسلران کله نه چې دا د بی ډي سیستم صدر ایوب د خدای په خړ سیلاب یوړې کیا خبرې چې دا د بی ډي سیستم د رئیس ته ده د ملک بیړه تباہ هر یو د ټیوبویل اپریټر چې ده دا کونسلر پر کټی دی زمونږ د باغوانانو ډېری اپریټران چې دي دوه ورځې نه وي یو سبزی والا دی هغه راشي مشین چالو چې ټیوبویل وسوځي د کور وران شه کور د تباه و برباد شه تا چرې اچانک چې کړي دي د اپریټران چې په ډیوټۍ موجود شته که نشته نو په ډیوټۍ چیکینګ خو به هغه سړی وکړي چې هغه د خپلې خېټې درک پسې نه ګرځي هسې ما ته وګورئ په دې پټو کې خو به م غواګانې میخې ګډې چیلۍ دا خو به م لیدلي چې سریږي که نه
په نور څه خو نه پوهېږئ هسې ماکوان غوندې یئ خبره پوهېږئ نه دومره خو به م لیدلي چې په دې پټي کې ګډې غواګانې میخې چیلۍ دا سریږي